الحمدلله دا هغه مسجد دی چې د اجي صاحب محترم په واسطه باندې زما والد محترم دا جوړ کو او دا د شکر مقام دی چې نن په دومره کثرت سره دلته مسلمانان ناس دي، منځونه کوي، درسونه کوي. لله الحمد. محترمو، مجلس چون کې د قرآن دی، د الله د کلام دی، د الله کلام بیان شو، ولوستلی شو، په مینه باندې شوق باندې. ممکن کوتاهی شوي، ظلم شوي، خطائی شوي، د هغې به بخښنه غواړو او الله رب العالمین نه به طلب د ثواب کوو، د بدلې کوو. محترم، الله رب العالمین زمونږ او ستاسو پیدایش، زمونږ او ستاسو را لیږل دی دنیا ته دا د مقصد د پاره را لیږلي. زما او ستا پیدایش دی دنیا ته راتګ دا عبث فضول بیکاره نه دی که یو سړی دا ګمان کوي دا په دې ګمان کې دې نظر کې خطا دی، خطا شوی. الله وی افحسبتم، اے خلکو ګمان کوئ تاسو د دې خبرې چې ما تاسو عبث بیکاره پیدا کړي وئ. الله وی نه نه، داسې نه ده. د دې تفصیل الله رب العالمین سورة الزاریات کې کړی. الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. د بندګۍ د پاره مې پیدا کړي دي پیریان، انسانان. مقصد د پیدایش تاسو الله وی څه شی دی؟ بندگی دا، الله ته عاجزی دا، الله ته مخ لګول دي، تندې لګول دي، الله ته ورښکته کېدل دي. زما او استاد مقصد د زندګۍ دنیا نه ده، دا نور کارونه نه دي، بلکې مقصد د زندګۍ زما او ستا بندگی دا، الله ته رجوع دا، الله ته عاجزی دا، الله ته زاری دا، د الله وحدانیت پیژندل دي، د الله صفات پیژندل دي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې. زمونږ د زندګۍ څه مقصد دی؟ جواب راکړئ راته. څه مقصد دی؟ بندگی. څه شی؟ بندگی. بندگی څه ته وایي؟ بنده، غلام، عبدالله، عبید. غلام ته ویل کېږي. مونږ د الله څه شی؟ غلامان یو. مونږ د الله غلامان یو. مونږ به د الله په قانون باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې عمل کوو. ولی؟ ځکه الله وایي که نه، پیغمبر ته وایي ووایه پیغمبره وینا وکړه. قل ووایه پیغمبره که تاسو چېرته د الله سره محبت کوئ نو ووایه اعلان وکړه دې خلکو ته چې د دې پیغمبر سره، د پیغمبر د خبرو سره، د پیغمبر د افعالو سره، د پیغمبر د اقوالو سره، د پیغمبر د کارونو سره، د پیغمبر سره مینه وکئ. نو دغه محبت ستاسو د پیغمبر سره دا د چا سره؟ د الله سره محبت دی. او د پیغمبر سره محبت نه کول، مینه نه کول، د هغې د سنت طریقو خیال نه ساتل، د پیغمبر خیال نه ساتل دي، او دا د الله رب العالمین نه بغاوت دی. دا د الله رب العالمین سره د مینې نه بغاوت دی. الله مونږ ته خلاصه کړه، ختمه خبره. کامیابي په څه کې ده؟ د پیغمبر په طریقو کې. څه کې ده؟ پیغمبر په طریقو کې. الله وایي د دې پیغمبر سره څه وکئ؟ مینه وکئ. څه وکئ؟ محبت وکئ. د پیغمبر سره محبت د چا سره محبت دی؟ د الله سره محبت دی. پیغمبر خو نشته. نو آیا ما ته دا غواړو چې د الله سره مینه وکړو که نه؟
غواړو. طریقه څه ده؟ د پیغمبر د سنت طریقې، د پیغمبر اقوال افعال دا منل، دا دی باندې عمل کول د خپل وس مطابق، د طاقت مطابق، دا د الله رب العالمین سره څه شی دی؟ مینه کول دی. الله اکبر. د صحابه مبارک راځي سبحان الله، هغه متبعینو، هغه محبین رسولو نن ماو ته هم دعوه کو، وایو زه عاشق رسول یم، محب رسول یم، د رسول الله اطاعت کوم، تابعداري کوم، د رسول الله منم صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر امتی یم، جګړې هم کوم، یو بل سره لاس هم اچوم، مړی هم کوم، د خلکو کنزل هم برداشت کوم. او هغه خلک چې هغوی ته اصحاب رسول ویل، هغوی هم زما او ستا پشان په پیغمبر باندې ایمان راوړیو. نن ولی په ما او تا کې او په هغه خلکو کې فرق دی؟ نن ما او تا او زما او ستا په مینه کې او د هغه صحابه او مینه کې ولی فرق دی؟ چې مونږ دعوه کوونکي او هغه خلک عمل کوونکي. د دې وجنه شاعر فرمایي، عمر رضی الله عنه فرمایي چې اے خلکا، اے مسلمانانو، اے قوما، مونږ بے عزتا، مونږ ذلیل قومو، اسلام باندې په دین باندې د پیغمبر په طریقو باندې مونږ ته الله عزت راکو، مقام مرتبه راکړه. نن ما او تا هم دعوه کوو، په دعوه کې دروغجني څه شي؟ دعوه کې دروغجني، صفا وای تیز وای، دروغجني کنه څنګه دروغجني؟ ابو بکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، علی رضی الله عنه، د دې صحابه سیرت تاسو ګورئ. ابو بکر رضی الله عنه ته ولې خلافت ملاو شوه؟ وجه سوا چې هغه ته امیر المؤمنین ویل کیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجود کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندې دی، دته امامت ملاویږي. وجه څه ده؟ وجه دا وه چې هغوی د پیغمبر هره خبره منله، د پیغمبر تابعداري کوله، په پیغمبر باندې خپل ویني قربان کړي وي. الله اکبر. که تاسو نه پټه زه به درته ووایم، او که در نه پټه نه نو بیا ولې زما او ستا ایمان، ولې زما او ستا عمل کې فرق دی؟ ولې زما او ستا دعوه یوه ده او زما او ستا کار جدا دی؟ نن سبا مسلمانان دعوو ته پرېږدوئ چې دعوې کوي. یاره جي زه خو داسې کلک مسلمان یم، بل وی نه چې تا کې لږ فرق دی زه ټیک یم، بل وی چې نه نه تاسو دواړو کې فرق دی زه ټیک یم. اے د الله بندګانو، قسم په الله دلته به تعلیم یافته خلک ناس وي، دنیوي تعلیم والا، ویل ایجوکیټډ خلک. دا حربې چې په ما او تا باندې استعمال شوي دي که نه، او دا ما او تای سره جدا کړي که نه، څوک په یو نوم، څوک په بل نوم، څوک په بل نوم، دې ته 5th جنریشن وار وایي. څه ورته وایي؟ 5th جنریشن وار. کم تعلیم یافته شته تاسو کې دنیاوي تعلیم والا؟ پوهېږئ په خبره باندې؟ دې ته څه وایي؟ 5th جنریشن وار. د 5مې را روانې پیړۍ زما او ستا، زما بچې، د هغې بچې، بیا د هغې بچې، بیا د هغې بچې، بیا د هغې بچي باندې حربه استعمالول، دې ته ویلې کېږي 5th جنریشن وار. زما او ستا ذهن یې ګډوډ کړی دی. نن مسلمان د یو بل وینو ته نه دی ناست، نن مسلمان د یو بل بې عزتۍ ته نه دی ناست. والله مسلمان د مسلمان نه وزګارېږي. مسلمان د خپل رور سره په داسې اختلافاتو کې ورغلی دی، معمولی اختلاف راشه درشه ختمه. ای د الله بندگانو دا خبره ذهن کې واچوئ. دا اختلافات که مونږ پرې نه ښودل، یو بل ته مو اوږه ښکته نه کړه، بیا ګیله مه کوئ بچی مې بېدینه شو،
خلق په بله لاړ. زما او ستا بچې دنیوي تعلیم کې کم حد ته ورسي، څه حربې په استعمال شو. وجه یې دا ده چې زما او ستا اختلاف دی. ته هم دعوه کې، زه هم دعوه کوم. هلې څه دی؟ هلې دا دی چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې لاړ شو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د محبت اقرار وکړو. هلې دا دی الله وایي واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. د الله رسۍ، د الله کړه مضبوطه ونیسئ، اختلاف مه کوئ. مه وایه ته داسې، زه داسې یم، هغه داسې دی، دا داسې دی، دا مسلمان، زم مسلمان. اختلافات دی، اختلاف د نظر دی، اختلاف د دلیل دی. مل بیٹھ کر کینا د یو مسلمان سره په یو ځای کې په دلایلو خبره وکړه. که دا دلایل تا ته غوره ښکاره شو فبها ورشه پې، که هغې ته ښه ښکاره شو تم مجتهد، دام مجتهد، تم په دلیل عمل کې، دام په دلیل عمل کوي. الله پتانا ستا د وس مطابق تپوس کوي. ته ورته ووایه الله دا لار راته ښه ښکاره شوې وه پرې روان وم، هغه به وایي الله دا راته ښه ښکاره شوې وه پرې روان وم. اول دلیل د هغې نه پس بیا اختلاف، او هغه دلیل هغه اختلاف چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو طریقه کارو، هغه د رسول الله طریقې کارو، نو بیا به کامیاب یو. او که چېرته مو طریقې د دغې طریقو نه خلاف وي، بل چا پسې ور روانو، د خلکو په پلین کې راتلو، پروپیګنډو کې راتلو، نو بیا زما او ستا اتحاد اتفاق نشته دی. تم داسې ذلیله، زم داسې ذلیله، موږ محکوم، بل سړی حاکم. زما په خبرو پوهېږي؟ خبرې خو مې غلطې نه دي. معیار مونږ ته وښودلی شو د الله د محبت. څه شی دی معیار؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کول. زما او ستا دعوې خو ډېرې دي که نه چې مونږ محبت کوو. راځئ لږ محبت د بلال رضی الله عنه ته ګورو. الله اکبر! عجیب صحابي، نسبی نشتا، خاندانی نشتا، د رنګه تور، نه پیسې لري، نه بچي لري، نه تره لري، نه قوم لري، نه قبیله لري، نه ملاتړ شته. زمونږ د پښتنو په شان چې مونږ وایو 100 کسه یم، 200 کسه یم، بلال یو دی، د رنګه تور دی، حبشي دی، غلام دی، آزاد هم نه دی، ایمان راوړي په رسول الله باندې، لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایي، ایمان راوړو په رسول الله باندې، د الله وحدانیت ومنو چې الله لا شریک له، د هغې سره بل ور سره شریک نشته دی. د هغې غلام، د هغې آقا رالګي، هغې ته تکلیف ورکوي، ظلم پې کوي، په کاڼو باندې یولي، په شګو باندې اچوي. همدغه رنګې بدن نه وینې ځي، زوی ځي، دغه شګې، دغه تکلیف د هغې په هغې باندې ختمیږي. هغه آقا ورته وایي د ایمان نه واوړه، دین نه واوړه. هغه وایي احد احد، الله یو دی، الله یو دی. هغه بلال هم زما او ستا په شان انسان، هغه بلال هم زما او ستا په شان کمزورې. نن ما او تا قوم لرو، قبیله لرو، مشران، کشران، عزت، شهرت، مالداری، ملاتړ، هر یو شی لرو، بیا هم د رسول الله په احادیثو باندې غیرت نه کوو، بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې غیرت نه کوو. نو په کومو سترګو به بیا موږ د رسول الله د هغه حدیث مصداق وګرځو چې هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما ورونه به راځي په راروانه زمانه کې. ما او تا ته ورور ویلی دی، نور مسلمانان شته، هغوی
ته ویلې دی بل څوک نشته کنه چې دعوه د ایمان کوي چې ما او تا ته پیغمبر خپل رور وای پښتنو د خیبر پښتنو اپریدو دا خبره وای چې د پیغمبر ضرور ولې حق ادا کوي کنه بیا دغه ورور دغه پیغمبر د حوض کوثر باندې به ولاړ وي بیا به دغه حوض کوثر نه ما او تا شړي نور مسلمانان نه پوهیږئ به خبره ما او تا کله د بلال بشان غیرت کړی قاري صاحب محترم تا ته هم قاري صاحب کله مو غیرت کړی مشره مونږ کله داسې غیرت کړی نه مو دی کړی والله حاجي صاحب ناست دی دوی ته به ډېر واقعات داسې یادي خلکو به غیرت کړی الا ماشاء الله دا خبره ذهن کې واچوئ چې چا غیرت کړی په دین باندې که نه د پیغمبر په احادیثو باندې والله الله ځلولی کمزور تکتور د چا د جواب هم نه الله وځلول محبت ورسره الله وکړو ملائکو ورسره محبت وکړو جبریل ورسره وکړو نیکانو خلکو ورسره محبت وکړو نن هغه زما او ستا د زړه تاج دی یو د هغې نه زه به ستاسو مخې ته یو ځوان شیخ القرآن عام اصطلاح کې چې ما ورته شیخ القرآن وایو شیخ طاهر رحمه الله د چا ورسره مینه نشته یا قاري صاحب ستا ورسره مینه نشته ستا ورسره مینه نشته زما ورسره مینه د حاجي صاحب ورسره مینه په دې ناس مجلس کې د ما ته څوک وایي چې زما ورسره مینه نشته تا لیدلې ډېرو کمو خلکو لیدلې ما خپل هم نه دی لیدلی زه ورسره مینه کوم وجه څه ده د الله په کلام یې غیرت کړی د الله د رسول طریقې ژوندۍ کړې وې نن زما او ستا په زړه کې د هغې سړي محبت پروت دی وجه یې دا ده چې غیرت یې کړی نو ما او تا سبق څه دی سبق دا دی چې غیرت پکار دی په دین باندې د خپل وس مطابق څوک چاته تکلیفونه نشي ورکولی غټ تکلیف څه دی مرګ دی را دي شي د شهادت مرګ دی زما او ستا نه دی خوښ بے حساب بے کتاب جنت موتا کی بزدلی دا کنا سنگ ہوئے ہاتھی کے کانے کے دانت اور دکھانے کے اور ہے نن ما او تا خو ځان د مسلمانان وایو خو طریقې زما او ستا د مسلمانانو نه دي که نه چېرته د مسلمانانو طریقې یا لکه تاسو پوهېږئ په دې خبره باندې دعوه خو کوو چې ما او تا مسلمانانی د رسول الله تابعدارانی صلی الله علیه وسلم په عملي طور باندې خو نه یي که نه دا خو راسه منئ که نه منئ راسه که نه منئ دا وجه څه کېدلی شي او د دې حل څه دی وجه دا د مسلمانانو چې مونږ دعوه کوو د یو شي کوو بل شی کوم پټي کې چې د څه شی وکرل که غنم دی وکرل غنم راخیږي او که جوار دی وکرل جوار راخیږي داسې کله مونږ نه دي لیدلي چې چا غنم کري جوار ورته راختي او چا جوار کري غنم ورته راختي بعضې زمونږ وروڼه کیدی شي وایي چې کرامتن دا کار شکی دی داسې ده که نه کله کله وایي کرامتن دا کار کېږي هغه زمونږ وروڼه دي الله دې هغوی ته هدایت وکړي که جوار دی کرلی جوار به راخیږي که غنم دی کرلی غنم به راخیږي مسلمانه که صحیح مؤمنې په دین باندې به غیرت کې په پیغمبر باندې به غیرت کې د رسول الله په طریقو باندې به غیرت کې او چې صحیح مؤمن نه یي بیا خو دعوې زما او ستا شته عمل مو نشته نو بیا به زما او ستا ذلت رسوایي بېعزتي کمزوري محکومیت د بل حاکمیت بل بادشاه کېدل ما او تا ذلیله کېدل رسوا کېدل دا به زما او ستا مقدار مقدر ګرځي بیا مه وایه جړه مه کوه فریاد مکوا یره هغه ظلم وشو په مسلمانانو باندې یره دعا پکار ده اے مسلمانا اتحاد اتفاق یووالی وحدت
اللہ وہی قرآن کی قانون دے علماء ناستی قاریان ناستی ان اللہ لا یغیر قوم حتی یغیروا ما بانفسهم اللہ دے قوم حالات تر اغی پورے نبدلی تر دو جدی حالات نمی بدل کری پبل چا باندے پڑے ما چوا شاغ ظالم دے ز ظالم یم تا ظالم یہ دبل نتیر شا چیزان دے بدل کو خپل معاشرہ با بدل کی چیزان دے بدل کو کورنائی با بدل کی چی معاشرہ دے بدل کڑا خپل بدل کی چی صوبہ بدل شوا ملک پا بدل شی چی ملک کی تغییر را لے دنیا کی با تغییر راشی دا زماؤستا پدے خبرو باندینی کی چیر جی اللہ دے توفیق را کی مومنانو خبر لنڈوم گرمی دا لنڈا خلاصہ خبر ادا شو کامیابی پس سکے دا دین کی دا سکے دا صرف دین کی دا کہ پورا دین کی دا پورا کامیابی پورا دین کی دا دسی موئے چی کامیابی دین کی دا آخو بے شک خبر دا پورا کامیابی پورا دین کی دا پورا دین با زان باندے عملی کو کنا یہ لکہ قبل چا باندے موس نکی مولانا سے خوب زان موتا باندے میں تطبیق کو کنا قرآن با موتا بزان عملی پخپل کور کی نشو تطبیق کولے پخپل معاشرہ کی پخپل رور باندے خپل تر باندے خپل رارہ باندے زوی باندے خزہ باندے لور باندے شو کنشو چی شو اول شروع دلتنا اوکی او صحیح طریقہ باندے دا رسول اللہ پا طریقہ باندے دا پیغمبر پا طریقہ باندے تاسو تگ اوکی مشکلات بوی و اللہ وی ان مع العسر یسرا سختین پس اسانتیا دا معمولی دا کڑس کڑس بوی سوک با کنزل کئی سوک با بدی ویناگانی کئی او دی کتاب اسی نا انخلی داعی سیب عالم سیب قاری سیب مولانا سیب وی دی که کنا سوک کنزلی دا چا کنزلی چا پسی ننخلی او کچا پسی انخطی ما تر یا کس نن سوا پنی دور کے وخی چیرا ما پسی دا پلانکی کنزل انخطی وی ننخلی دا ہوا دا بس دلتا نرو تو برا دار اللہ ملائک لکری دا غبیو لکی چاہتا تا تکلیف در کڑے اگئی لکری دی زما بندہ تا قرآن بانی تکلیف ملاو شوے دے مصیبت ورطا رسیدلے دے اللہ با بدلی در کی محترم وعدہ را سر ہو کئی اچھت کئی لا سنا وعدہ لا سنا طول اچھت کئی قاری صاحبان و غیر قاری صاحبان طول وعدہ را سر ہو کئی وعدہ دا انشاءاللہ ٹھیک شو اس لا سنا خطا کئی وعدہ میں دنواغ سوچتا خبر اکم وعدہ دا دی چی قرآن و حدیث باندے با دخپل وس مطابق عمل کو وعدہ دا انشاءاللہ قرآن و حدیث با دخپل وس مطابق بلتا ہم خیو وعدہ دا دا قرآن و حدیث مخالفت منکو وعدہ دا اللہ دے و دے ماتو گڑو خبرو باندے اول ماتا او بیاتاسو تا دا عمل کولو توفیق راکی سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفر